پوهې خورولو نه بغیر انقلاب نه کیږي. وی که د خواهش اول ذهني انقلاب راولا او تا که د هتیار په ځای د پوهې طاقت خپل کړلو بیا خو مبارک شه، یقیني انقلاب راولا. د پوهې او د رڼا د کور نه زه باتور یوسفزی په نوي کلاس کې ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. په 13 کلاسونو کې منګه د باړګلۍ چې کومې فیصلې شوې وي د پښتو د لیک دود په حواله باندې پاغې کې منګه په دې 13 کلاسونو کې د یې چې کم مختلف شکلونه چې زمنګ سره معروفه یې وا، مجهوله یې وا، بیا د پښتو مخصوصه یې وا، امریه یې وا او خزینه یې وا. په دې 15 یېګانو باندې منګه په جدا جدا فیصلو باندې ډیر بحث وکړو او د ډیر حد پورې من کوشش دا وکړو چې آغا ډیر سوالونه چې زمنګه خواږه کتون کی یا زده کون کی طالب علمان چې هغه زمنګ نه په دې واتس اپ په لار باندې تپوسونه کوي، نو منګه په دغه خپل کلاسونو کې کوشش کړو چې دا هغه سوالونه منګه داغه جوابونه ورکو او په دې روانو کلاسونو کې به موږ هم کوشش دا کوو چې زمونږ ډېر قدرمن کتون کې زمونږ نه تپوسونه کوي، نو موږ به د هغه تپوس د هغه کلاس په مناسبت سره او د موقع په مناسبت سره به موږ د هغوی جوابونه ورکوو. موږ هغه نهمه لسمه فیصله کړې وه چې هغه د یېګانو په حواله باندې وه او په دغه ځای کې د دغه یېګانو هغه تفصیل ختم شو. نن به منګه د دغه فیصلو یو لسمه فیصله ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې هغه د هې په حواله باندې ده. اکثر منګ ته په لیکلو کې په هې لپاسه حمزه راشي، په کم ځای کې راځي، په کم ځای کې منګه حمزه نه لګو، نو په دغه ځای کې لږې مسلې جوړیږي. نن به منګه دا کلاس خصوصي طور د دغه هې په حواله باندې اخلو چې په کومه هې باندې د کلمې په اخره کې چې هې راشي هغه به د څه علامتي، آیا دا به مؤنثي، دا به مذکري، موږ به په دې هې لګو، که لګو نو ولې به لګو، که نه لګو نو ولې به نه لګو او د هغې پیژنګلو به موږ څنګه کوو. نو د دغې فیصلو په رڼا کې یو لسمه فیصله حمزه چې کله په هې باندې راشي د هغې په حواله ده. ګورو چې دغه د باړګلۍ دغه فیصله د دغه هې په حواله باندې څه وایي. تاسو په دغه شیشه باندې ګورئ. یو لسمه فیصله دا ده، په داسې هې کې به لکه زړه، خ، ب، ت د مخ کې پشان د هې د پاسه حمزه لیکو. دا دغه فیصله الفاظ دي چې تاسو یې اینئ چې موږ به خ، ن، پ، زړه هم په دې اواز کې چې کم زمنګ سره کلمې راځي، کم اسمونه راځي یا صفتی اسمونه راځي، هغه به منګه په دغه هې حمزه لګو. دا یو لسمه فیصله ده. دغه فیصله تاسو بیا یو ځل واورئ چې په داسې هې کې به لکه زړه، خ، ب، ت د مخ کې پشان د هې د پاسه حمزه لیکو. اصل کې د هې اواز چې دی هغه لږ لنډ او سخت دی. هې اوس په دې کې پڅو منګه په دې 13 فیصلو کې ویلیو چې کله د کلمې د اسم په اخر کې هې راشي نو اکثر مطلب زیات هغه منګه د مؤنث لپاره هغه اسم یا هغه کلمه استعمالو. خو منګه په یو فیصله کې ویلیو چې کله د کلمې په اخر کې د هې نه مخکې زور راشي نو هغه به منګه په هې باندې لیکو، خو هغه به د مؤنث نښه نه وي، هغه به د مؤنث علامت نه وي، هغه خو د فیصلې رڼا وه. خو زیات طور عموما طور منګه چې کله په کلمې په اخر کې هې راشي نو زیات قاعده هم دا او زیات په اسمونو کې او په کلمو کې هغه زمنګ سره مؤنثي، چونکه دغه قاعده نه وه
چې هغه علامت یوازې د مؤنث نو خو زیات تر هغه داسې راځي. اوس چې حمزه په کم باندې راشي نو زمونږ دا یو قاعده په ذهن کې یاد ساتو چې کله مذکر جمع راشي، مذکر جمع او د هغې په اخر کې هی راشي، من به د دغه مذکر په جمع باندې حمزه لګو. تا قاعده به زمونږ په ذهن کې. خو یو خبره به د دې سره موږ یاد ساتو چې دا ګوره د مذکر علامت نه دی په هی د پاسه چې حمزه موږ ولګو نو دا د مذکر علامت نه دی، ځکه چې ډېرې کلمې داسې دي چې هغه مؤنث او د مذکر د پاره دواړه استعمالیږي. لکه موږ وایو ته خی، نو دا ته خو موږ د ښځې د پاره هم استعمالو د سړي د پاره هم استعمالو، نو دا به علامت د مذکر نه وي. خو چې کله موږ اسمونه او کلمې یا صفتی اسمونه زیات تر چې هغه موږ جمع ته اړو نو موږ به په دغه هی باندې حمزه لګو. مثالونه ته زه وړاندې کوم. لکه موږ وایو پښتون، اوس که موږ پښتون جمع ته اړو نو موږ وایو پښتانه، نو چې کله موږ پښتانه لیکو نو په دغه هی باندې به موږ حمزه لیکو. چې دا کلیه زموږ په ذهن کې چې کله موږ مذکر جمع ته اړو او د دغه جمع په اخر کې هی راشي نو موږ به په دغه هی لپاسه حمزه لګو. خو دا یو خبره به یاد ساتو چې دغه په هی لپاسه حمزه د مذکر علامت نه ده. په ډیرو کلمو کې دا د مؤنث او د مذکر د دوانو د پاره لګي. خو اکثر داسې کیږي چې منګه کله په هی باندې حمزه ولګو نو دا منګه په ذهن کې دا راځي چې دا زمنګ سره مذکر جمع ده. لکه اوس مثال منګه وایو سور، لکه سور ګلاب یا سور ګل. اوس منګه وایو سره ګلونه، نو چې کله منګه دا سور سره ته واړو نو په دغه سره باندې به منګه بیا حمزه لګو. چې دا خبره زمونږ په ذهن کې لکه منګه اکثر وایو کنه سره، اوس په دې فرق منګ څنګه کوو. لکه منګه د چا سره خبره وکړه، اوس چې منګه سره وایو سره نو منګ به په دې حمزه لګو. او د دې قاعده دا شوه چې کله منګه د مذکر اسمونه جمع لیکو نو په هغه هی باندې به منګه حمزه لیکو. لکه اوس منګ مثال وایو چې یاره یو سړی پروت دی، پښتانه پراته دي، پراته، نو چې کله منګه د دې پروت نه پراته طرف ته ځو نو بیا به منګه په دې باندې حمزه لګو. چې منګه پښتون نه پښتانه، د سور نه سره، د پروت نه پراته، دا خو زمنګ سره د جمع قسمونه شو. اکثر منګه د مصدر داسې کلمې دي لکه منګه قتل نه منګ کاته طرف ته ځو، منګه د لیدل نه لیده طرف ته. نو چې منګه کله دغه لیده کاته واته چې دا قسمه په تلفظ کې راځي په دې باندې به منګه حمزه لګو. بل د تذکیر او د تانیث نه علاوه ډېرې کلمې دي چې هغه به منګه په هغې به منګه حمزه خامخا لګو. چې لکه ته، څه، خ، نه، په، دا قسمه تلفظ چې زمونږه ادایګي چې زمونږ د خولې نه کله ځي نو دا د دواړو د پاره راځي. خو چې دا یوه قاعده زمونږه په ذهن کې چې منګه کله واحد لیکو، لکه منګه چاته وایو چې تخی نو تخ، یا منګه وایو چې خزه ده، خ سړی دی. اوس په دې خزه ده او خ سړی دی، په دې دواړو خ کې به منګه فرق دا کو چې کله خزه راشي نو په دې هی باندې به منګ حمزه نه لګو. چې کله خ سړی راشي لکه خزه یا خ جینۍ ده، منګ به په دې خ باندې هی باندې به منګ حمزه نه لګو. چې کله منګه سړی او هلک لیکو په جمله کې نو منګ به لیکو چې خ سړی دی یا خ هلک دی.
په دغه ځای کې به په دې خ د مذکر سره به موږ بیا حمزه لګو. هم دغه شان ادایګي د ډیرو کلمو ده یا داسې د ډیرو اسمونو ده لکه واخه واته خصوصي داسې اسمونه دي چې هغه د پښتو سره مخصوص دي لکه موږ وایو واخه تله واته واه کاته. نو چې کله داسې اسمونه راشي چې د هغې ادایګي د نه څه په انداز دی نو په هغې باندې به موږ حمزه په دغه هی لګو. دا زموږ سره نننی کلاس شو چې دا د باړګلۍ د فیصلو په رڼا کې یو لسمه فیصله ده. هغه هی چې په هغې باندې موږ حمزه لګو نو هغه به منګه ت څ ن په دې باندې به منګه حمزه لګو او د فیصلې هغه الفاظ دادي چې په داسې هي کې لکه زړه خ ب ت د مخ کې پشان به منګه په هیله پاسا حمزه لیکو. دا په سویلي پښتونخوا په افغانستان کې وس په استعمال کې دا منګه وس په سویلي پښتونخوا کې هم په افغانستان کې هم د دې لاول دون استعمال نو خلک د دینه ناشناو. زمنګه په دې بره پښتونخوا کې هم زمنګ ډیر لیکوال داسیو چې په دې کې به په لیکلو کې به ډېرې مسلې راتلې. وس د دې فیصلې پرانا کې کم چې د باړګلۍ فیصله وشوه چې په دغه هی باندې بلا پاسه حمزه لګي. دغه دوه کلیې به موږ یاد ساتو چې کله مؤنثي نو د مؤنث په دغه هی باندې به موږ حمزه نه لګو. دا چونکې یو قاعده ده د مؤنث خو دا د مؤنث علامت نه ده. دا موږ په یو بل فیصله کې ویلو که تاسو زړې فیصلې هغه لیکچر وګورئ نو دا عموما تور چې کله د کلمې په اخر کې هی راشي نو موږ ته د دې خبره دا نشاندهي کوي دا خبره موږ ته په ګوته کوي چې دا مؤنث ده. خو چې کله موږ هغه فیصله وې نو دا علامت موږ د مؤنث ختم کو. دا د مؤنث علامت نه ده خو په اکثرو کلمو کې چې په اخره کې هی راشي نو دا زموږ سره مؤنثي. وس چې په کلمه کې په اخره کې په هیله پاسه حمزه راشي نو دا زموږ سره یو قاعده شو چې کله موږ مذکر جمع ته اړو نو د دغه جمع په اخر کې په هیله پاسه به موږ حمزه خامخا لګو. خو ګوره دا خبره به یاد ساتئ چې دا د مذکر علامت نه ده ځکه چې په ډیرو کلمو کې چې هغه نه مؤنث ده نه مذکر ده په هغې له پاسه باندې هم حمزه لګي. د هغې مثال لکه ت څ خ دا ما تاسو ته ذکر کړل. او چې کم اسمونه منګ صفتی اسمونه یا منګ کلمې چې هغه د مذکر او جمع ته منګ اړو نو په هغې له پاسه باندې منګ حمزه خامخا لګو. دا د هغې فیصله ده. ما تاسو ته 2-3 مثالونه وړاندې کړل لکه منګ وایو چې یاره سور نو د سور چې کله موږ جمع ته اړو سره موږ وایو پښتون دا به موږ جمع ته اړو پښتانه. موږ وایو پروت نو چې دا موږ کله جمع ته اړو نو دا موږ وایو پراته. دا زمنګ سره نننی کلاس شو. دا زمنګ سره نننی فیصله شو. ان شاء الله پر روان کلاسونو کې به منګه 12مه 14مه فیصله وایو. خدا یو فیصله ما یو ځکه وې چې په دې کې زمنګ ډیر پوه او لیکوال هم غلطيږي. دغه 2-3 نکتې دي چې دا زمنګ په ذهن کې د بل کلاس پورې تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامان.